ګران مینوالو اوریدونکو دا بیان به تاسو ته زما په چینل رابعه ناز کې ملاویږي. د باقي بیانونو اوریدو دپاره زما چینل وګورئ او صحابه کرامو ته د مدینې منورې جانانو فرمایل صحابه کرامو تعجب والا ایمان دا شادے اور مخلوق کی تعجب والا ایمان داسی ایمان کی سڑے حیران کی داسی ایمان دا حدیث دا قید الجہان مخوختی کا کشرہ تشورو کر خلق اخلاص سبحان اللہ ہوئے تعجب والا ایمان کہ انسان پہ حیرت کے واچے کمال والے ایمان. صحابہ کرام فرمائل الملائکہ تعجب والے ایمان دا ملائکو دے داسی ایمان پہ اللہ لرلے کہ ترنم تاریخ دا الہ العالمین جل جلالہ پہ ذکر اذکار کے جفا نہ کری. حضور مبارک و تو فرمائل دا ملائکو ایمان تعجب والا نہ دے ملائکو ایمان 24 گھنٹے بھی دا اللہ رضی جلال انوار راوریگی دا الہ العالمین بدر باری دا الہ العالمین دا نور بدر یابنو کی غفی وہی 24 گھنٹے دا الہ العالمین پانوار تجلیات کی مشغولی دا اللہ رضی الجلال انوار پی وریگی چھ ملائک ایمان نروڑی نسوک بروڑی صحابہ دا دی ایمان تاجر والا نوے فقالوا النبیون صحابہ کرام فرمڑ چھ دا ملائکو ایمان تعجب والا نوے نبیا خو ایمان دا پیغمبرانو دے بیا ایمان دا شاہ آواز رانا گئے بیا ایمان دا پیغمبرانو دے دا مدینی منوری جانان فرمائل یو فضیلت دا ایمان دے یو تعجب دا ایمان دے پدی بگو دیمانا بانا بدان پویا ہوئی ایسے نچی بیارا پاس ڈانگی راوالی چی مولی سیتا خو خبر بل طرف تا بولا ما آغاز دا تعجب دا ایمان کرے دے ما شروع دا سشی نہ کرے دا تعجب دا ایمان نہ کرے دا. سرور کونین فرمائل دا انبیاء ایمانم تعجب والے ایمان نہ دے ولی 24 گھنٹے بھی دا اللہ رب الجلال لجانب وہی نابلیگی جبریل علیہ السلام ٹھیم پہ ٹھیم دربار دراوی نزول کیگی دا الہ العالمین دا جانب و تابازن کیگی کہ انبیاء ایمان نروڑی نبیاء بسوک ایمان روڑی. صحابہ کرام عرض کو یا رسول اللہ کہ دا صحابہ دا پیغمبران ایمان سڑے پتا جب کے نا چاہیے نو دا مدینی منوری جانا نبیازمو ایمان تعجب والے ایمان دے بیازمو ایمان دادمو ایمان دے داسی ایمان دے چدا خلق پا حیرت و تعجب کیا چاہیے حیران کیا چاہیے دا مدینی منوری جانان و تو فرمائل صحابہ کرام استاذ ایمان حیرت والا نہ دے تعجب والا نہ دے ولی چی 24 گھنٹے کال 12 میاش دے ستاسو پمیس کی دا مدینی منوری دا جانان جمال مصطفیٰ موجود ہے. آواز آنا گئے جی جمال مصطفیٰ موجود ہے ستاسو پمیس کی ذات بابرکات جناب محمد رسول اللہ موجود ہے. حجی بابا پر مشتا پر جمال
کہ خو اللہ کاری جمال دا مولا زد جمال دا مولا سوکرم تعبیر یا نبی ستاپا واللیلو ظلف چپاک اللہ قسم کرے دے سنگ با پیداشی پہ جہان کستا نظر یا نبی صحابہ کرام پہ مسجد مدینی منوری جانان موجود ہے صحابہ کرام استاذ پوڑان نکانی ما سر خبری کئی ہونی دما سلام لرادی سبحان اللہ واد رکھوے 10 بگ مائی سی گرمی پار پیو اشارہ بانی کرے دے رما پا دعا بانی پریوتین ور واپس را دی صحابہ کرام چی تاسو ایمان نروڑی نسوک با ایمان روڑی صحابہ کرام اس کہیں یا رسول اللہ چی زمون ایمانم تعجب والا ندے دا انبیاء ایمانم تعجب والا ندے دا ملائکو دا محبوبہ زمون علم جواب ورک مونگ لا جواب شو مونگ لا مونگ سرد دی خبری بیا علم نشتا سوار کونن دا مدینی منوری جانان فرمائلو وے تعجب والا ایمان دا حق چارے زیرے دے دا حق چار دا پار یو کرتی زیرے دے سو کرتا یو کرتا زیرے دا حق چار دا پار دے چی چادری دلے مو پا مائی ایمان روڑ لیوی او وکرتا زیرے میں پا حق مسلمانان امتیانو باندے دے چی زبیلی دلے مو پا ما با ایمان روڑی وکرت زیر میں پہاڑ مسلمانانو مومنانو دے چی زبیلی دلنیم او پما بانی با رشتیا ہوئے بختور یہی کرنے یہی ہاں مونگ بختور یہی کرنے یہی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکرت تال زیر در کئی سو کرتا تو صحابہ دا حقوی دا ایمان حقیقت بسیوی دا حقوی دا ایمان حقیقت بسیوی دا حقوی دا ایمان حقیقت بداوی کہ پا انسانیت کے پا مسلمانی کی با ایمان دا حق شاہ مضبوط ہوئی چاہی با ما سر بے پناہ محبت لری چاہی با ما سر بے پناہ محبت لری او دا حق بے پناہ محبت انتہا بسیوی جو ما دا امتی بدا ارزوی دا بے تمناوی دا بے ارزوی او دا بے تمناوی چھ محبوبہ کستا دیدار راتا ملوش محبوبہ کستا دیدار راتا پویخا ملوش زمال و زان و اہل و عیال دی ہر سور کلو تا تیار خوچ محبوبہ ستا دیدار راتا ملوشی چستا رشتیا ہوئے چھ خدای رضاشی چھ اللہ رضاشی کچر تا دا عقید و جہان دیدار چھ داستا سمر جیداد دے سمر مال و اہل و عیال دے سمر مال و دولت تے ستا سمر اساسا دا دی پا بدل تا دا سرور کونین دیدار ملاوی گی تا دا خپل اساسا قبلے کا عقید و جہان قبلے آواز رانگے دا جناب محمد الرسول اللہ دیدار قبلے کا اساسا قبلے خدے دی عقید و جہان دیدار دے خدے زمون نصیب کے امین کے ہوا ہے لیکن خلاص سر امین ہوا ہے اس دید کو خبر لخوراغی کنا کہ ایمان دیتا ہوئی کنا دا عقید و جہان ذات منل پا دا سے حقیقت کے منل چلی دلے پینوی
او ہر سب بانے قربان کے. برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے اغوی چا قید و جہان دا قربانی دا پارا سلور زناور شماری لیو. سو زناور نمبر 1 پلان کے زناور، نمبر 2 پلان کے زناور، نمبر مثال بطور نمبر 1 دا گڑ قربانی، نمبر 2 دا شیلے قربانی، نمبر 3 دا غوا قربانی، نمبر 4 دا میخ یا دا اوخ قربانی. نو دا شار شمار برا بن عازب رضی اللہ تعالی کو ویویل نو پدی خبر کس گستاخی شتا دے مال جواب را کئی دیکھو خسو گستاخی نشتا خود صحابو مقام پسڑکی شکم دے دا جناب محمد الرسول اللہ اگر تردیب پوری دے کہ عقائد و جہان سلور گت شمارے لیوی خو صحابہ کراموی خو آیا وی زما گتی گوری دا حضور دا گتو پشان ندی زما گتی گوری دا قید و جہان گتی خیستوی دا قید و جہان گتی مبارکی وی قدر مندی وی عزت والا وی شرافت والا وی بزرگی والا وی اور اشتیار اشتاوی پا کم گتا چه دافی اخلی مئی پارا پارا کئی کما گت چھے امام غزالی رحمہ اللہ وہ مکاشفت القلوب گلی گلی دی کہ کل دا غار سور خلیلا کافران رالو نو پا دے ٹیم کے سبحان اللہ وائے قرآن کریم کی رب العزال فرمائی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی چیز دا مضاف دے اثنین مضاف الیہ دے ہما تسنیہ دا ہما سے شہرے جی تسنیہ دا پدی ہما کی صدیق اکبر الہ العالمین دا سرور کونین نندے جدا کرے کچا بندہ خبر خوگلے گی دلی سبحان اللہ وائے ثانی اثنینی دویم لدوونا نو دغا دوی سو گیا دول دو دی کنا نو دا ثانی اثنینی دا دویم لدوونا سوکتے دا دویم سوکتے علماء صدیقی چھ دویم پا دیدے کہ عقائد و جہان دے اول صدیق اکبر دے ولی چھ دا محل دا غار دے دا عقائد و جہان دا خدمت دا پار صدیق اول داخل شوئے دے خو افسوس آرے دا منگی عمرگل دا دے ماسا دن ناسو پا دا کمرہ کیا اگر دا ایوی مولی سے چستان نمبر رازی دا خیر دا ٹول با ویو دی یا دیتا زویخ نویم خپکے گا مرو کھے دیتا زبیخ ذکر نویم ما چھ دا دی برنڈی نا بحر دا یو خلی دا یو سلی دا خلی نا ما سبحان اللہ لف ازوان نوری دا کوئی دبوری زویا تاو تمام چھ ما سشڑے دا چسپی خیلی بیا خوشحالی کم خودے دی تاسو طول لخیر در کی دا ایوب شاہ صاحب دی والد دا محترم دی مولا کریم اوبخی امین کیوں ہے اور چھ سوک ما سر پا دعا امین وی دا غد خدای مغفرت نصیب کی دا زان پا یوری شیختا چی سنگا امین ہوئے و بل مسلمان چکم دے دا غد بارا مو خیر خواق نردے عرن دی پوری کورا دی گلنو ووری دا مدینی منوری جانان پا غار سور کی و تصدیق اکبر پا جڑا شلو سبحان اللہ اذ یقول لصاحبه لا تحزن. علماء کی چھ دا صاحب لفظ دا صحابی نا مشتق تے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت پا قرآن ثابت تے لا تحزن صدیق مغم جن کے گا ان اللہ معنا محبوب اللہ کافران دا غلی دروازہ کی دادی واللہ دخ بیخکاری عقائد و جہان فرمائل دا اللہ دا پیغمبر لارے سگنشی بندولے غرط طرف تے دنن اشاروں کا وہ صدیق منگ با پدی طرف باندے لار شو دا غرو
دنن طرف ته اشاره وکړه. امام غزالی رحمه الله فرمای چې دا قید جهان د ګوتی اشاره کولو غرب په مس پلاکو سودو نیم غر یو طرف ته لاړو نیم غر بل طرف ته لاړو. نو ځکه برا بن عاصم رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زما ګوتی ګوره د حضور اسلام د ګوتو پشان ندی. او قید جهان حدیث مبارک فرمایي کہ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی. شیطان دان خر جوړول شي زناور جوړول شي ستا پلار په شکل راتلی شي د مور په شکل راتلی شي د مار په شکل راتلی شي د هر شي په شکل راتلی شي. او عقائد جهان فرمایي زما په شکل شیطان ځان نشي جوړولې. زما په شکل ځکه چې مولا کریم عقائد جهان په مخلوق کې بے مثله پیدا کړی. شیطان دان هر بلا جوړول شي خو د ځان د عقائد جهان په شان انسان نشي جوړولې. نو معلومه ده چې شیطان هم د انسان په شکل د عقائد جهان په شکل نشي راتلی. نو خدای دې دا لفظ مو په خوله نه راولي چې عقائد جهان زمونږ په شانتې دی. چې چا دومره ووي چې زما په شانتې دی د ده ایمان رخصت شو. د ده ایمان رخصت شو. د الہ العالمین په دربار کې درخواست وکړو بیا دې واپس خپل دین اسلام ته وکړي. مولا کریم جل جلاله دې موږ تاسو نیکان کی لږ اخلاص سره امین ووایئ. عرض مې دې پورې کو عرض مې دې پورې کو چې د تمامي دنیا دولت ورکولو ته سړی تیار شي خو شرط پکې دا دی چې د حضور علیہ السلام دیدن پہ ملاویږي. دا شان د کبل شانته ده. یو خبره ما اورېدلې ده خو ډېره سي خوږه غونتې خبره تاسو ته وکم. یو د دنیا محبت ته یو د الله د رسول او د عقائد جهان د امتی محبت ته. دو خبرې شوې. یو د الہ العالمین او داغه د بنده محبت ته. په دې کې بیا فرق دی. ښه په دې فرق باندې ځان پوه کوي او بیا د ساده غونډې خبره کوم بیا به دعا وکړو. دا یو خبره ته کوم. په دنیا کې چې کومه معشوقه وي دا به عمر له معشوقه وي که نه کله کله ترې عاشق هم جوړېږي. نه دی سر وره دا د پښتو ټکې مې لیته کړی د دې د ذهن راوباسي ده. مثال دله در کومه لیلا معشوقه وه که عاشق و تر اخره معشوقه ورکې خپله خبره پرېږده اوسه ډېر شوې. تر اخره پورې معشوقه ده. مثال به طور مشرانو د سترګو د حیا وي د علماو د سترګو د حیا وي. سړی په چا مین شي نو چې دا کم پې مین دی دا ایزي لوړ غواړي که نه چې په هغه چا مین شوی د هغه ایزي لوړ غواړي. معشوقه جی عمر لا معشوقه وی. معشوقه جی عمر لا معشوقه وی. د دنیا معشوقه جی مجنون در نن تاریخ په عشق باندې په عاشق یادېږي. څوک دې دا وایي چې مجنون معشوقه وه. یو د الہ العالمین او د بنده ترمنځ د محبت ته الله جلال جل جلاله فرمایي. دا آیت فهم ہوتا سمخ کے سبحان اللہ وائے. بشیر جان ٹیپ ریکارڈ سنبھالا ہوا کا خیری خواہ. یا ایوہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہی. مولانا سے مخ کے قرآن لستون مضمون بسے ولاڑو سبحان اللہ وائے جی. رن خوشحال شریخ خسته قرآن لستو. من یرتد
منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ورپسې دوه ټکي دي يحبهم مجال لالا بیدار ہوئی کنا يحبهم ويحبونه رب العزت فرمائی اے د ایمان خاوندانو کم یو سړی چې تاسو کې دین اسلام منصب پریښود ایمان پریښود دین اسلام پریښود بل مذهب لاړو دین اسلام تے شاکر لا فسوف یاتی اللہ بقوم زرد اللہ رب الجلال جل جلالہ بپیو قوم بانی راتگو کی یحبهم ویحبونه رب العذار فرمائی زبہ غی سرمینکم وغیب ما سرمینکی زبہ غی سرمینکم چې زه سره مینه کوم نو زه به عاشق یم مینه کولو والا څه ویلی شي یحبهم زه به د هغوی سره مینه کوم زه به پې مین ما ویحبونه کله کله به دا محبت داسې انداز ته ورسي چې زما بندګان به په ما باندې مین شي کله کله به زما بندگان زه به هغوی سره مینه کوم او هغوی به ما سره عقاید و جهان رب سره مینه کوله او رب د سرور کونین سره مینه کوله عقاید و جهان به تمامش پر رب ته ولاړو څومره به ودرېده پخپو مبارک کو بے ورم راغے د ډېرو درېدو سره په دې خپو کې هغه قوت کم چې قوت مدافعت د انسان خپو کې کم طاقت وي د درېدو په هغې کې لږ کمزوري پیدا شي فنکشن په خپو کې کم شي نو خپې بیا رپي نو د ډېرو درېدو سره به د عقاید و جهان خپې مبارک ورپېدې نو صحابه کرام طرز کوي یو خبر تاسو ته کوم په دې به خفه کېږئ نه که چېرې زرداري ما ته میسج راولېږي چې مولانا صاحب زه در باندې داسې مین یم چې د هر څه نه تېر یم ما وبې کړوۍ ته راولي ما له جواب را کوي هلکه په ما زرداري مین دی په اسلام آباد کې معیار ناست دی ته د ده نخرې وګوره او زه چې په کم هستی باندې د بادشاهانو بادشاه مین وي وای د الہ العالمین په محبت باندې سرور کونین له فخر پکار نه کنه دی صحابه کرام حضور ته عرض کوي یا رسول الله زموږ د ایمان د چې ستا ولني ګناهونه هم نشته خیرني دې نشته دا دومره تکلیف کې دی ولې ځان اچولی دی عقاید و جهان فرمایي افلا اکون عبدا شکورا سبحان اللہ آیا زه د شکر گزار بنده جوړ نشم آیا زه د شکر گزار بنده جوړ نشم اوه څومره د عاجزۍ اظهار کوي ماله جواب را نغی د محبت اظهار دی که نه لیکن چې عقاید و جهان فرمایي چې افلا اکون عبدا شکورا نو الہ العالمین د محبت جواب ورکوي چې صحابو د عقاید و جهان چې تاسو په کومه جامه کې وینئ د عقاید و جهان چې په کوم منصب کې تاسو وینئ د عقاید و جهان چې کوم نشست او برخاست تاسو وینئ د ده ګورې دا مقام نه دی د ده ګورې آواز را نغې دا مقام که د عقاید و جهان مقام معلوموئ نو د سرور کونین تپو زمانو کوي هغه څه شی دی هغه دا دی محبوب زر دے چې ستا رب تعالی دومره صدر کی چې ته به پې رضا کېږي معنا څه حدیث قدسی دی چې محبوب ورځ قیامت شي هر پیغمبر به زما رضا لټي او محبوب زه به ستا رضا لټوم ہر پیغمبر بزما رضا لٹائی
کمال دا محبت دے کرنے دے آواز رانا گئے کمال دا محبت دے کرنے دے یا رشتہ ہوئے دا پلار چے دے دا پزوی مینی زویم پا پلار مینی پراشی چیز آگا ہانا پلار دیتی ماں نے بخل ہے ماں اخبار کے بیان ورکی میں نے اپنے بیٹے کو منقول اور غیر منقولہ جدا سے بوجہ نافرمانی آگ کر دیا. آج کے بعد اس کے ساتھ جو بھی تعلق رکھے گا ہم اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. دے زمانہ آگ شو اور خیر جہان طرف فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محبوبہ تو خود زید لارم دی خدا سے نشی والد زید لامی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محبوبہ دا طول دنیا پلاران شرا جمع کھے محبوبہ ستا شان رسالت نشی رسے دے ولی چھ پلار اولاد تخیری کھائی اور رسول ہاگا رسول دے چھ تر آخر سل گئی پورے عقائد و جہان خبول امت تخیری ندی کری ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قربان دا سرور کونین دا شان نشم خودے دی پیمگو تاسو ٹول قربان کی او دا ایوب شاہ سے دی والد دا محترم دے الہ العالمین و بخی بس صرف دا دی لیلائیو ٹکے دا تکوما او بیا یو دغه دا علامہ محی الدین ابن عربی سے یو مختصر غنتی یو جلک دی غلط بیانوم بیا انشاءاللہ العزیز دستاسو نرخصتم. دا دو خبر زماوری مجنون تشاوی چلالا پلان کی دے کی راوتلی دا راہکار شوی دا او دا دنیا دولت را جمع کرے دے لگیا دے خیرات کرے دے خلقو بانے خیرات تقسیمی خلقو جی خیرات تقسیمی. زما چی دا کم خبر تاست بیانوم پا دی کی زما یو مقصد دے وغا مقصدم دا بیاز بیانوم اغیل رادم. مجنون خبر شا مجنون امرا منڈا کی دستاسو دیرا کوتی اکلی تراغره کو دا کلی نوم خیم نا جماعت کی ناسو ما غره طول جماعت تش واتکا دا پاتی شو میں دا خلق چرت لارا وی دا ٹرک را غیره سامان سامان ٹرک را گئے جوی خیمی دی پکی اردو دی پکی چاکوان دی تغیر دا دال دی پکی میں میں خود دی تسمین آوائی دے پر خون اولاد ٹرک تا پلین کی ادھر نو مجنون شرا گئے نو وطن کارڈ والا والا دی لین کے ٹرک تا گوری چی سامان پاکستہ کا خلاص شو بیلین کی ادری گی یا ٹرک تا گوری بیلین کی ادری گی. مجنون راغ لین کے والار دے لیلا لگیا دا خیرات تقسیمی چی دا مجنون نمبر راغے دانے جی ختم شو. نو لیلاوت ہوئی چھے عجیبہ خبر ادارا چھے دیوالو نظم استاد محبت چگے ہوئی او نصیب دی دا گا دا گورا مانا گی لکے ستا نصیب خوار دے دانے نخلاصی دی خوشستا نمبر راگے دانے ختمی شوی اگاوتی لیلا زخیٹے والا نیم زد پروڑے والا نیم زد غوڑو ڈبی والا نیم زد دال مسرو والا نیم شکر راشدہ دانی دا منزوت ہے الا ما تا مخامخ ویچی نند تا پا مڑو سترگو گورما آواز رانا گئے چی نند تا پا مڑو سترگو گورم چی پا مڑو سترگو دی دیدنو کم زد دیدنو کم دا دیو جینا بسم اللہ الرحمن الرحیم رابعہ بصری فرمائی چی دیو ردی پیو کلی تیرے دم
یو مولانا سے تخلق ناستے جنت کی حورانی دی آیتی سبحان اللہ، جنت کی سکم دے غلمان دی آیتی سبحان اللہ، آوتی پا جنت کے نشات ولی دی نغیوت آوادر کی دا ولی با ما کور تراجی کہ نبارو بار با بئی گی وی دا بستا کور کے بئی گی کا خیری وی سبحان اللہ بلو تی دا پیو ولی دی رابع بسلی ولا راتاو شی تزانتا مولاوے تزانتا مولاوے وی ولی وی خپل دیم دیم ضایع کو دا دی دیم ضایع که وی اغا سنگا وی چا جنتون سر اشناکے دا حور و غلمان سر اشناکے اغا چا سر اشناکے چی دا جنت او حور غلمان چا پیدا کری اغا سر ولی ناشناکے اغا سر ولی ناشناکے کل چی محمودی غزنوی اعلانو کا چی رادی مال تالا رے بس چا دا غنم بوری پچا کا چا دا جوار بوجی پشا کا چا سو کو آیاز غلے والار دے محمودی غزنوی تیر بچے تو ولی غلے والارے وی دی خلقو پا سوچ کے واچولم وی تا دان لسو نمانل راغی دا بادشاہ پخپو کے کینا سو دا بادشاہ لمنی ہونیوا وی دا ماست پا نصیبو رسی دی زمان چتا دا ماشوے دا دربار با ڈکشی دا اسمکم زما دا دا دربارم زما دے دا بادشاہیم زما دا وہ چتا زما شی ورے کونین پا جوڑائی کی بم دا تزم بیداشی آواز را نگے دمینی آواز را نگے کی محمد سے وفاتونے زمستا یمان دا حضور لمن و نسا یو خبر رتو کم دعاو کم امام غزالی رحمہ اللہ پہ احیاء العلوم کی او خبر لکی مولا کریم دے نایو شاہ صاحب دی والد محترم و بخی ایک اخلاص رب امین ہوئے نن با دا حغی روح پا قبر کے دیر خوشحالی لکہ چمان التشان مصطفیٰ بیان کر یو جلک میں بیان کر و یو مصرنا ترا یاد شوا خوزاغا مصر اکثر شقانو تکم کو چتاس تے حکم و کبھی نکم و استا دا خائص گلو ندیر دی استا اور جولی میں تنگ زبا کم کم ٹولا ہوما دا سرور کونین دا خائص گلو ندیر دی یو جلک میں دا بیان کر نو اب میں دی پورے کوچی بایزید بستا امام غزالی رحمہ اللہ پا احیاء العلوم کی دیکھی چی امام غزالی خوب لیدو امام غزالی اور دا امام غزالی رحمہ اللہ پا احیاء العلوم کی دا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پا بارک کی فرمائی چی چا پا جور نظر چا دا حقیقت پا نظر چا دا محبت پا نظر چا دا شریعت پا نظر چا دا ولایت او دا غوثیت پا نظر یو ظلم بازیدی بستامی توکتو رب لعذال بدد پا دا یو ظل کتو کی خبل اویا کرتا دیدار ونوان دا بازیدی بستامی مخت قتل دا سیدی لکن سڑے چی اویا کرتا دا خود دیدارو کی امام غزالی رحمہ اللہ فرمائی کہ بایزید خوب لیدو بایزید بستامی آواز را نگے موتام خوب بینو سبحان اللہ چرا پاسو پا جمی کی خولی خولی او یا سپیرا پسی شوی او یا پٹرک پسی منڈے ہو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ خوب لیدو سبحان اللہ خوب کہ اللہ عبر جلال جل جلال ہوت دا جنت نظار خود لی دا جنت خوشالی اولید لی دا جنتن پا خوشالو کی و تخبلی بی بیان خورانو نصادر لرکن
د غلمانو خدمتګارانو د هغوی هغه خدمات یې ورته وښودل، د جنتونو رنګینۍ ورته وښودلي. دا په تمام اسمانونو باندې وګرځولو. دا غینا بعد بازی دی بستامی رحمت اللہ علیہ فرمائی اللہ رب الجلال ځان ته ودرولما، ځان ته ودرولم. رب فرمایل بایزیدا ما عرضک لبیک اللهم لبیک. بایزیدا حورانې څومره ښایسته وي، غلمان د جنت خوشحالی آواز رانغې څومره ښایسته وي. پلانکې محل څومره ښایسته و، پلانکې حوره څنګه ښایسته وه، پلانکې خوشحالي څنګه وه، رنګینۍ څنګه وي. بایزید فرمایل مولا هر څه مې ولیدل خو ستا د محبت مینه مې پې ماته نه شوه. هر څه مې ښایسته ولیده، ستا په شان ښایسته مې پکې څوک ونه لیده. ما ته د دنیا دا څیزونه چې تا وښوده په دې زه غولېږم نه، ما ته چې ستا محبت او ستا دیدار کله میلاو شوی دی، ما د هغې نه زیات خواږه په بل څه کې نه دي لیدلي. د حقایق جهان نه چې تپوس وشو چې مل احسان، احسان څه ته وایي، نو حقایق جهان ورته وفرمیل چې ان تعبد الله کانک تراه. ته داسې عبادت کوه لکه گویا ته چې د خدای جل جلاله د جلوی دیدار کې، د الہ العالمین د جلوی، لکه ته چې خپل رب وینې، لکه ته چې خپل مولا. داسې عبادت مونږ له راکړه، داسې محبت مونږ له راکړه، داسې مینه مونږ له راکړه، داسې توفیق مونږ له راکړه، داسې بندګي مونږ له راکړه. شان د لوی دی ستا په در کې هیڅ کمی نشته. مولا کریم دې دا حاضرین جمع وبخي. عرض مې دې پورې کوو چې عقاید و جهان یو حدیث مبارک کې فرمایلی دي تحفة المؤمن الموت. مرګ د مؤمن مسلمان د پاره مشر جان ته کوم څه وایي کنه، نو دومره خو ویلی چې مسلمانان د خدای په خلکو دې غوبل جوړ کړه، خلکو دې شابه ووایه وایه په خپله غلی ناست دي. مرګ څه شی دی جي؟ تحفه ده. مرګ تحفه ده که نه؟ یاره رښتیا رښتیا ووایې چې عقاید و جهان په حدیث کې فرمایلی دي چې د هغوی د ایمان حقیقت به دا وي چې هر څه دې تاله شي خو چې د حضور دیدار میلو شي. ووایه په کم مرګ باندې چې تا ته په لحد کې د سرور کونین دیدار میلاویږي، دا مرګ غم دی که خوشحالي ده؟ آواز رانغې مولا کریم دې د دغې ترسر دپاره خوشحالي وګرځوي. دا قید و جهان په دیدار د خدای سترګې یخې کړي. بس یو خبره بله کوم، او زما اوس هغه زور شور نشته دی، اوس نوي نوي خلک راووته، څه دې خیال دی؟ داسې سړی ورو ورو بوډا کېږي بوډا کېږي، دا د ګلونو چمن دی، نور نوي نوي بوراګان پیدا کېږي. سبحان الله وایي جي. خو ما سوچ وکړو چې دا عمر اوس د دې خبرو دی، دا عمر جو څه د دې خبرو دی چې خلک څه واوري، څه زده کړي، او شان نبوت وپېژني، شان رسالت وپېژني. او بل ما یو تاریخ د انسان د زندګۍ کتلی دی، بیا خدای مقراولي د انسان په خپل زندګۍ کې لس هجرته کوي، که بیا خدای کله مقرا وسته په دغه لسو هجرتو به ته خبره کوم. یو خبر تاسو ته وکړم، انسان چې کله په لحد کې کېښودي شدت د عقاید و جهان دیدار ملاویږي. څه شی ملاویږي؟ دیدار ملاویږي. یو خدا خبره شوه، یو دا محفل چې په کم غرض جوړ دی د ایصال ثواب په غرض باندې. په دې ته یو خبره کوم، بیا ما یو آیت د قرآن کریم لوسې د هغې ترجمه کوم.
علامہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرمائی زمون پا علاقہ کی دا اللہ رضون جلال یو نیک بندو سے دو ما دا حق دا ولایت او دا حق دا وصیت او دا حق دا محبت او دا شرافت او دا بزرگی چرچا او زید لیوا زوی دا حق سلام للارما چھ لارما گلنو دا غپ دربار کی ناستی میں انتظار کما پدے کی ناگا آلہ ولی کامل راہ کارش لو چی راہ کارش نو داسترگی پا جڑا ڈکی وی داسترگی جی پا جڑا ڈکی وی علامہ محی الدین ابن عربی سے فرمائی مادہ دیزوان نتا پوس کو شسلمیہ والی جاری آتے وی اید مامل ما مور میں وفا شوی دائے دس گناہن بسبب بعنی اللہ جہنم تولی گلا مور میں دا مور تخف کی گما مور میں جہنم تروان دار دا جہنم پتلو بانی دا مور غم جن شمار تمی تکلیف رسید لو پتی وجہ باندی غم جن شمار دستر گنمی اخ کی لاری لی دگا بزرگوی چی دا کمی سلام لتلے وی پتا غورت بانی چی دا سلام لتل ما دا ما معمول داو چی ما بروزان بلا ناغا دا اللہ رضون جلال اویا سر کرت ذکر کھولو سبحان اللہ اویا سر کرت بمیدہ ذکر کھولو لا الہ الا اللہ گوئے گلون چید شاد ایمان داوا داگا پا مین مین باندے وئی او چیزا چاہتا پیزان بس کاری گا پارا ہمارا موی چیز پی بان شرمی گما زخبر ملا دا کڑوئی پا داگا لاکا کی نند سادا تو دا سیدانو پا خم پا ہم دردئی کی راگلیں دا خوبا پچ گوے مچلا الہ الا جانان فرمائی کنز العمار حدیث مبارک دے سو کی پا اخلاص بانی لا الہ الا اللہ وی رب العذال دا ما تزغ امتی وی سلور زر گناہ نماب کئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ما پا دا غورت باندی اویا ذر کرتا دا نفی اس بات ذکر کرو ما پا زڑکی دا دی خبر ارادہ ولرلا دا زڑ ارادہ چی دا دین کرامن کاتبین من خبری کی خواہ دا دینا خویار خبری کی سبحان اللہ وائے سبحان اللہ یہ سڑے بسڑکی نا عقائد و جہان فضاد بانی درود اولری اگر یو بزرگو یو سڑے وقا یو کم زر کرتا درود شریف الوستے ہو بیا پڑھے دا شکو چی ما زر کرتا الوستے دے او که یو کم الوستے دے عقائد و جہان والا قاصد رو لے گلو دا علاقی سڑے چه فکر مکا و ذکر کے ستا درود کی کمی ندر آگلے پورا دا ما دربار تر آگلے
ستا په درود کی کمی نه راغلی پورا تر کاله ته دې لوسې دی او ما ته را رسېدلی دی هر دې پوری کوو دا دې ګلونو واورئ ما وی په زړه کې اراده ولرله د دې خبر نه استنباط د عقاید و جهان د علم کیږي ما وی یا الله زړه کې مې ووی چې ته په دې عالمې زاسم زما معمول دې ظلم ما د دې نن ورځې دا ذکر اذکار د مور ته وبخلو ما د مور ته وبخلو د ما دا لفظ لستلو علامہ محی الدین ابن عربی سے فرمائی چې ما دې ځوان ته وکتل نو په مخ باندې د خوشحالۍ اثر ښکاره شه په شونډو باندې د خندا اثر ښکاره شو په خندا محروم شو په مخ یې د خندا اثر ښکاره شو خوشحالي پرې باندې خندروی شه جي ما ته تپوس وکړو چې ولې خوشحاله شوي وی او ہمیں په مور پسې نیک عمل اولېږلو د هغې نیک عمل په سبب باندې الله زما مور د جهنم نه واپس کو جنت ته روانه شوه زما په خبره پوه نه شو زمونږ په دې ملک کې دا ما ته د نور ملکونو پته نشته دی خو زمونږ په دې ملک کې چې سړی ریټایر شي انجینیر او دې کور ته راشي نو دې بیا ډیوټي کوي اواز رانه کوي حکومت یې خیال ساتي که نه ساتي ٹھیک ده که نه او که دا سړی وفات شي نو بیا ورکوي چې ښځې وي ښځې نه ورکوي کاغه نشته خو کردار خو شته که نه کاغه نشته نو حکومت سره خو هغه ډیوټي کړې ده که نه نو چې داخل حکومت چې انسان ورسره ډیوټي وکړي او تر مرګه پورې د هغه خیال ساتي او چې بیا هغه مړ شي د هغه د بچو هم خیال ساتي او ته چې د هغې رب سره ډیوټي کوې نو که ته د ډیوټۍ نه فارغ هم شوې خو ستا عمل او ستا کردار به ستا له حد ته تا ته د هغې اجر در رسي عقائد الجهان فرمائی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له عقائد الجهان فرمائی کله چې انسان وفات شي څوک وفات شي دا انسان د دوه خبرونو جوړ دی په دې دوه ټکي ویم که تاسو غواړئ چې ویم انسان دوه خبرونو جوړ دی انسان پترې دا درې ټکي چې مخکې والے دې ته ویل چې اون محبت ته څه شي ته ویلی شي یا دې دا الف لرې کړي نو دی بیا په نسیان بدلیږي انسان بیا په څه شي بدلیږي نسیان ویل چې هیر په هیره جي دا عقائد جهان امت ته دا خصوصي پیکیج ملاو دی دا بل چاته نو یا انس دی او یا نسیان دی علماء لیکي چې دا الہ العالمین انس دا پیدا کړی دی الہ العالمین د محبت دپاره دی خو دا د نسیان ماده پکې خدای ځکه ایښې ده چې د الہ العالمین په محبت کې دومره فنا شه چې بغیر د خدای نه چې دا ښکته کوم مخلوق دی چې دا غونډه نه هیر شي چې دا غونډه نه چې هیر شي او چې بیا داسې هیر شي
چستا د بشر پا آئینہ کی میں جہان اولیدو اول میں تو پا نظر شوی رست میدان اولیدو یاد نسیان دا مانا چی دا الہ العالمین پا محبت کے دمر فنا شا چی دا خپل زانم دا نهیر شی افسوس چی دا کڑوی خلقو پہ سبحان اللہ نوے اسی افسوس ہو رہا دی معلوم کنا دا خدای پا محبت کی دمر فنا شا یہ تا فنا فی اللہ مقام ہوئی چی خپل زان دا نهیر شی او یو شعر دا تا عبداللہ بابا دیدے کویم کوئی محروم محروم میں مولا مکڑا دشت دا بیمارینا اے ہائے پاس کی زلزلہ وچی منصور پدار خطلو زدیلی ونیوے خوشی حالتا وسید لے زدیلی تانات لگا چه ما سختونی و تاسو سرات سروالو نور کار دانا خراب شد نو که زما یو درخواست تاسو تزو کم زما یقین چه تاسو با زما درخواست منظور ہوئی خشی کم سوڑی زما درخواست منظور ہوئی دا سی دو قدم لگ ما ترا مخ کشی رو خوزی نو ما تا باندازو لگ تاسو مرا مخ کی تو ما تا جولی کی نیسا ما درخواست کرده ده گورو چه ما دا درخواست ہو قبلی او زه ټولو ته ګورم هر سړی زما په نظر کې دی سبحان الله په دې کې داسې ملګري چې هغې ډوډک ونه والو په هغه وټ کټې نورو ملګرو وروسته هغې لس قدمه وړاندې راغله ټیک ده که نه نوې راته راکړه چې ویې ویم زموږ همدغه یو ناته په دغه شپان وونو زړګي استرګي لګوا د قدم لارندا حضرت ایخی قدمنا دور خوارندا حضرت بریخی قدمونا دور خوارندا زڑگی استرگی لگواتا قدم لارندا حضرت بریخی اوائے گلن حضرت بریخی پدے کسو کی بجبریل علیہ السلام بھی ابلائے پدے کسو کی بجبریل علیہ السلام بھی ابلائے لشوقت لولو رو رستا دا خود پارندا حضرت بریخی قدمونا دمر خوارندا حضرت بریخی قدمونا زڑگی استرگی لگواتا قدم لارندا حضرت بریخی زار حضرت بریخی قدم چه دا حرم پاس مکگدی قدم استرگی نگدی
چه د حرم پا زمکگدی قدم استرگی نگدی ردی زخمی ند سینا دی غم بیمارن دا حضرت بیخی لگ دمینی آواز بارا کوئی حضرت بیخی دغلس کولی مناری میں د جانان د حرم دغلس کولی مناری میں د جانان د حرم یوہم کاما د فردوس دالڑ مینارن دا حضرت بیخی زڑگی استرگی لگوا دائے قدم لارن دا حضرت بیخی سلام د محمد آمین عرص کرائی پا حضور د محبوبا سلام د محمد آمین عرص کرائی پا حضور د محبوب جولی خالی روڑ نشال دی دربارن دا حضرت بیخی دعاو کے الہ العالمین ستاسو دا اخلاص ستاسو دا محبت دا سائے دا کوشش دا الہ العالمین سره دا ما باعث دا خپل رضاو گرزئی خدای مکور پا بار حیاو پردو ساتا خدای مو دا حیاو دا عزت عمر نصیب کا خدای دا لدیر خوشحالی در کا را روان جن میں خدای دا حیاو دا عزت نصیب کا الہ العالمین دی دایوب شاہ سے بھی دا والد محترم مغفرت نصیب کی قبر دی الہ العالمین دا جنت باغی چوگر زی دا دے محفل کی چی سمرا ذکر اذکار شو تلاوت شو قال اللہ قال رسول بیان شل مولا کریمہ دا دے ثواب پر نامستا دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک تا دا یو لاکھ سلیری ذرا پیغمبران و صحابہ کرام و تابعین و تب تابعین سلاسل اربعو صاحبانو تا سلاسل مذاہب اربعو صاحبانو تا الہ العالمین جنی امت دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناری نو زنانو تا دے مجلس مشرانو کشرانو ناری نو زنانو تو خاص کر دی ایوب شاہ سے دی والد محترمت دی الہ العالمین پورا پورا ثوابون ورور رسائی قبر دی اللہ دا جنت باغی چوگر دی الہ العالمین دی ایوب شاہ سے بلاو دا دیرونو دی خدای پاک اتفاق اتحاد ورکی منیر شاہ کاکا دی سوکو خواہ ابراہیم حق سے وفا شوے دے یا نور پدی کلی کی سمرا نارینا زنانا وفا شدی مولا کریم نے در طول مغفرت نصیب کی دے علماء کرام تو دے خدای پدرون نظر و گوری مشر جان ارمانی سے دے خدای دے خوشحال کی او مرگر سراغ لدانے خدای دے خوشحال کی او زکی دل اللہ دعا کیات کی شیلہ العالمین مغفرت نصیب کی قبر خدای دے جنت باغی چوگر رہی دے بچول خدای پاک صبر جمیل ورکی مجان لالا دی اور رحمان لالا دی امر حق کاکا جی سے اور مولانا محمد ہارون سے نور گن شمیر علماء کرام مولا کریم دے ٹول دوار جہان خیر و برکت ورکی تدی احادیث دا قائد جہان کے زمانہ کمی زیادہ راغلی مولا کریم ما تماسیو کا دا صحیح خبروں ٹول توفیق راکا اور دور دو توفیق امراکا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یتیمان شی جانان راغے اس بسو گندی لونا پزمکا خخی نکڑی اس با انسان نسل کی انسان شی جانان راغے آغا دیمائی دا کسرا پریوتی نسکوری اس با دا اسلام اچت نشان شی جانان راغے اے مسلمانانو گناہگارو مبارک شئی اس بد محشر تکلیف آسان شی جانان راغے اس بیت اللہ شریف سپاشی دبتانو اس بد بلال پخلا حزان شی جانان راغے دیر کے گناہگار دے مداح مصطفیٰ دے بچ پیغم جن محمد زمان شی جانان راغے. سبسکرائب کئی زمونږ ویډیو ستاسو خوښه شي نو شیر کول لایک او کمنټ مه هیروئ. والسلام. زمونږ ویډیو ستاسو خوښه شي نو شیر کول لایک او کمنټ مه هیروئ. والسلام.